سلامونه او احترامات. دا بیخي د اختر ورځې شپې دي، دلته راغلي وو په پېښور حیات آباد کې یو پیزې والا یار دی زمونږه، مونږ پیزه خوړه. یاره ملګري راغونډ شو، تاسو په خدای یقین وکئ تاسو به وې که دیو باندې نن اختر دی. او یو ملګري پکې دا ووي په ما نورې روچې مه نسئ شیخانو، ما بیګا جانان لیدلی دی اختر دی. دوی وی چې یو څو ټپې به کوو نو راشره دې ملګرو ته یو څو ټپې کوو. ښه دا نیاز چې کوم دی نو دی قلاریږي نه، ته به وایې که دا ټپه دی جوړی نو دا ملګري راغلي دي ټول مسافر دي، مزدوران دي. دی وایي چې اختر را نږدې دی، مونږ د کور نه لرې وو. ملګرو حوصله به نه بیلی، مونږ پښتانه وو، مونږ به همت جرت کوو د دې ځمکې نه به ځان له ذریعه معاش را پیدا کوو، ځان نه به خواران نه جوړو. راشده زما دا خوارخولی سړی بدي شي چې همت پکې نه وي. او اختر خو راغی یار مې نشته، او د سرو منګلو غېږ به چاله ورکومه، او اختر په ټوقو ټوقو راغی او نه منت کشته نه د غاړې امیلونه، او اختر پرونو پرون تیر شو او تا تر سنگلو پورې نن سرک لاسونه، او ته د اختر په سحر راشه ای زبر او زم خورې زلف سره لاسونه، ای د پښمني ورونه بل شو او جینۍ په سرو منګلو یار راویښوینه، او د چاربانګي اذان وکړو ای څنګه د یار له ډډو زلف خلاصوینه، او زړه مې د سوات حسینو یوړو او تشه پنجره په ملکنډه کوزومه، او ته د سوات نه یې دروغ وایې او نه دې رنګ سپین دی نه دې سترګې غټې دینه، او زړګې مې تا یوړو طالبا اوسې رایل کپ کې وایا سبقونه، او په لالي دوه پېغلې مینې او کشولې بنې کور بشنا لوخړه شینه، چار ګل د جنې ورک دی ډیوه بلا ګرځومه، چار ګل د جنې رک دی ډیوه بلا ګرځومه، او پاڼې لټوم په بڼو پاڼې لټومه، الله پاڼې لټوم په بڼو پاڼې لټومه، ای خدایا تلس کاله شپه کړې ای سوای مکړې جانان بل وطن ته ځینه، د پېښور په میرو روکا د ګل نازکه یاره خدای به دې ساتینه، او زما د عمر سره سما او میرات شغم په خندا دې تیرومه، ای په ځوانۍ مس په ونه دنګا او د تیرا بنګا هر سړی در پسې مرنا، ای چیلم د چر صورت تازه کا او متمکو د مانی رای راوړي دینا، او د حجرې ګوټه در باندې پریوزا او چې د چیلم نه چه د خوله کې پاتې شي نه، راوړه بندې بندې چوپېلونه در جار د لاسونو بندې چې وپېلونه جانانه بیرې له رازه چې وزنګونه جانانه بیرې له رازه او په چوسار کړو غشو لګما، ای د جانان کوربا د لوهار په خوا کې وینا، او څوک چې د یار کلی ته لاړ شي او چې بې دیدنه ترې راځي نو مړ دي شینه، او جنۍ یو ځای را سره جاړه او د جدای خوبونه ما لیدلي دینه، راځه بنګي براشي ما بمړه کی در جار ما د چرسو کنډولي مات کړي دینا، او یار می ور کوټه چلم خور شو او د بنګو بوټه وس په جیب کې ګرځوما، ما وی आवाज زما یاري
او د اختر ټالې هر سړی دې زنګوینه او ستا یارانه مې کړې نوې ځان مې د بنجو په اور سوې وې مینا ستا یارانه مې خوښه نه شوه ستا یارانه په سړي کلې خبره وینا او یاري خو تا کړه ما خو نه کړه اوسې چې لنډه پرې کوي جړه راځي نه او ما یارانه کلا کولا او سرتور ولاړ وي دو خیرو دی یریدم او سر پیاسی نوم بدنام دے اوئے ہوئے سری شونډي پیزوان خوړلې دینا او سوال دی په کوم بابا قبول شو او راته خای چې سرتور ورله زما سوال د ملنګ بدی پهیر شي او ګرانا ماته معلوم دي د مینو مینتونه او ملنګ دعا ګټې دې وکړې یو د خیر ټول کو بل دې وکړه دیدنونه او مینه دې پټه پاتې مشارف دې رسوا کچ تاوان در باندې شما او په تهمت مه شرمېږه یاره یا پخو ځوانانو پسې تل وي تهمتونه خیر په پکلی کې راټول کم تاسو کوڅه کې به صبر صبر خورما او تا چې کوڅه کې ټوخې وکړو او زه په مستو ککړه خوله راووتما او د اخري مصرغه دا شي او اخیری مشد ځوانانو مې پلونه او یو دی بلا ور پسې وي او یو څو مصرې په وینو سرې درته کوما او یو دی بلا ور پسې وي څوک چې مین وي پرې وسکټ تشونه یو دې بلا ورپسې وي او د بختور سړي په غټه ښځه وینه او بلم ورپسې وي چې د چا په لور مینې وردي کینه او د مینې زور راته معلوم شو نو او کم هندو په لور مین شو ور به کما او چې یارانه یې کړي نه وي لکه هندو بې کلمې غټ شوې وینا و د مرور ګرځانو او که مې رضا کړې د هندوې زویبه یمه او دا لیونې ګرځا یا پچم کې ګرځه چې ډاډه در باندې یما او راوړه دیدن راوړه او راوړه دیدن راوړه جارو کړې مې دالان دې ورو باران دې راوړه دیدن راوړه جارو کړې مې دالان دې رو باران دې رو باران دې رو باران یاره ملګرو لاسونه خړې رو پړقوي خیر دی اختر رانږدې و سوچ مې وکړو چې پېښور کې و دا څوک عجز چې کوم دی نو د تنور والا دی دا ګورئ دا تاسو کتی شئ هغه د تنور لګېدلی دی څوک څه کوي څوک څه کوي دلته هم دی خوا دا ځوانان ولاړ دي تیاره هم ده یقین وکړئ ستړی ومومه نور مې هم ډېر کارونه کړي خو خالص په دې مدعا باندې چې د دې ځوانانو هېڅوک نشته په دې پېښور کې دا ټول مسافر دي او هرې مور ته خپل بچی که هر څومره رالوی شي هغې ته هغسې ماشوم ښکاري د مور خپل یو احساس یو تړونې نو ما وي چې یو څو لمحې که زموږ په ټپه باندې د اختر خوشحالۍ د دیو راسیوا کېږي پښتانه دي موږ ټول یو شانې درد او احساس لرو نو ولې نه چې موږ دغه وکړی شو زه دغه زیار دغه منډې ته په دې نظر باندې ګورم چې هر سړی که څوک دکاندار دی که څوک ټیلر دی که څوک صحافي دی که څوک ډاکټر دی که څوک انجینیر دی د خپلې پیشې نه راتیر لږه د انساني ذهني ښکلا دپاره د ټولنې دپاره یو څه کار کوئ دا یو ډېره لویه ښېګړه ده د دې وطن سره د دې خاورې سره د نیچر سره د فطرت او د قدرت سره خوشحاله آباد او بریالي اوسئ
ورکړي